سورة الصف دا مدنی سورت تے او بدی کی سوار لس آیتونی بدی کی اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سورة الصف دا مدنی سورت او موضوع دی سورت دا اللہ سبحانه وتعالی بلار کې جهاد کول او دغشان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عزت کول اکرام کول دا خبره منل او پیغمبر نه تنگول دغشان الله سبحانه وتعالی بلی کې اخل کلم رټنه ورکړي دي چې هغه داوی کوي چې کوي وینا عمل بنه کوي نو دا خبره به الله سبحانه وتعالی بیان کړي سورۃ باول کې الله سبحانه وتعالی وایي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض پاکی وی دا اللہ دا پارا غصر چی پاسمانونو کی دی وغصر چی پزمکا کی دی وهو العزیز الحکیم او غزور والحکمت والده. یو روایت کی رازی چی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وی منگ دیو بل سرناشو نو منگ خپلو کی دا تذکرو کلی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوکتا پوسو کی ای الاعمال احب الى الله کم عمل د الله ډیر خوښ دی نو بدی کې رسول صلی الله علیه وسلم موږ په یو کس راولېګو او موږ ټول را جمع کړو او د سورته ولوستو الله سبحانه وتعالی دا نازل کو او دا روایت امام احمد ابن حنبل رحم الله راوړې نو کله چې مؤمنانو دا خبرو کړي چې کم اعمال د الله ډېر خوښتي نه غلا په دې صورت کې بیان کړي د صورت په اول کې الله سبحانه وتعالی خپل پاکي بیان کړه ټول مخلوقات پاکي وي د اسمانونو او د زمکو نو د دې لپاره په اول کې دا خبرو کړه چې دې مخلوق تر خپل خالق لوی ښکارې شي نه کړو ته لوی ښکارې شي بیا در روانه خبرې به مانی که یو سړی وي چې الله خبره ولې منم ځکه چې الله کې دا صفات دي ضرور بچای نبی به دا خبره مانی او بای باندې عمل وکړي نو ځکه دي چې الله سبحانه وتعالی په ابتدا کې خپل صفات بیان کړو او دې قسمه آیتونه موږ سره مخ کې تیر شوي دي هلته موږ تفصیل کړی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لم تقولون ما لا تفعلون ولی وای خبرې چې نه کوي ولی هغه سوي چې عمل به نه کوي. امام قتاده او امام ضحاک رحمهم الله هغه وی نزلت توبیخا لقوم د آیت یو قوم د پر نازل شوی دی چې الله ول زور نه ور کوي كانوا يقولون دا خلقوا بدا خبري كولي قتلنا وضربنا وطعنا وفعلنا منگا جهادو کو منگا جنگونو کړو منگا داو کړو منگا دغه غټ غټ خبري وکولي ولم يكونوا فعلوا ذلك او بدی کې یو کارونه کو
یو روایت کې درځي چې بعضو خلکو دا خبره وکړه لوددنا ان الله دلنا على احب الاعمال اليه فنعمل به ارمان چې الله مونږ ته دې عملو خو چې هغه الله خوخه او مونږ به عملو کو بیا فلما نزل الجهاد الله سبحانه وتعالى جهاد کوي كره ذلك اناس وشق عليهم امره نو بیا د خپل خبرې نه واپس حالانکه اکثر مخکې د ارمانونه کول چې الله موږ دا عملو خو چې الله ډېر خوښ دی الله دې زموږ جهاد ډېر خوښ دی و دا خبره بدرنه شو شاته شو عبد الله بن عباس رضی الله عنه دا خبره کوي امام طبري دا روایت راوړي نو دې چې الله وی چې به وله خبره کوي چې کوي نه ارمان چې الله د جهاد د ایتونه نازل کړ او ارمان چې الله جهاد لازم کړو بیا په پته ولګي نن څوم د ډېر خلک چې کینی نو غټ غټ خبرې کوي بیا ارمان بس نو د دې پارام نشي شي تر کېدلې ځکه د ارمانونه کوي او چې کله براشي کنه نو به دغه ځکه د ایمان او د منافقت پته ویلېږي دا پوس دین او هغه دین چې بای کله واغانې خورو مزي کوو مزدوري کوو خزل او بچي دا د چا نه خوخ د دین د چا نه خوخ ماته وخای لودار چا خوخت خو دیندار خو حقیقت کې هغه دی چې هغه هر څه د غاړې خو دي که سختي او کراهت الله په قران کې د باز خلکو تذکرہ کړی ده په سورۃ النساء کې چې هغه دا مطالبه کوله یره ارمان چې د جهاد څه شوي لازم شو الله سوي فلما كتب عليهم القتال کله چې الله قتال او جنگ لازم کو اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله وشد خشيه نو بیا په دې کې یو ټولګي اگر باندې چې کول په کې یو ټولګي بیا دومره یریدو د خلکو نه چې دومره د الله نه یریدو او سيوي وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال الا ولد الجهاد لازم کوم باندې چې موږ له ټیم را کړی الى اجر قریب جون به لګنو را کړی دا خزه به سوق بری دا بچي به سوق بری دا مال به سوق بری الله وي تو چې متاع الدنيا قليل د دنیا د مزید لګ وخت نبی او د الله مخ کې وبلایت کوي اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده ارزي کې چې تاسو مرګ برازي دا مرګ د جهاد په میدان کې خونه یوازي مرګ خو پارزي کې غالبا خلک له جهادونو کې مړي جنگونو کې مړي د عام خلک دنیا د عام خلک د اسمري بیمار شي او تلای کی او د شي او اکسیډنټ کی اينما تكونوا يدرككم الموت الله به خلکو باندې رد کوي چې د مرګ یوازې په دغه کې خونه لري د جهاد په میدان کې بلکې د مرګ چې دا هو په نیټه باندې چې کله راغنه کې به ته په قلاګانو کې نه پټ شو د نو شو درځي دا مرګ په بل ځکه الله دا خبره کړې ده ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة مؤمنانو به دا خبره کوله چې چرته سورت نازل شوه او په سورت کې د څه احکام وي د جهاد احکام وي فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال کله چې سورت نازل شو په کې به د قتال او د جهاد تذکره بیا لړې راځي خبره کوي رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت الله بیا اکم بزرونو کې چې مرض او غاشي برسو مجلس به ګرمو نو هغه ته چې تو ګورون دي ښکاری لکه د مرګ به وشي چې براغلي چې کله به دغه ایتونه به ګورو چې دا به جهاد تذکره بیا وشو ګینه مجلس به ګرم کړو ټول به
مؤمنانو او دغه خلک د چې زړونو کې مرض ټولو به ارمان کو خو مؤمنان خو چې بدی سيتونه اوري خوشاله بشو منافق بس شو ولکه دا خبره خو رښتیا شو د دې ځکه الله سبحانه وتعالى په خلکو باندې رد کوي چې هغه خبرې کوي چې کوي نه دا عام آیتوم دی یوازې مسله د جهاد نه ده د عام آیت هغه خبرې به نه کوي چې نه کوي چې عمل به نه کوي خبرې مکو دایره سره کې غټ غټي وي او د دې خبرې چې راجمه کې دغه 1% په دغه عمل نه خو صرف د خبرو ماشين او خبرو ته تکړه په دې کې دنه د وادي خلاف ورزي مرایي چې سره بل ته وی چې زبدا چل کوم به کین دم دې راغلی مت تقولون ما لا تفعلون ولي هغه خبره کوي چې عمل بنه کوي وای کې امام ابو داود رحم الله روایت راوړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې ورځ زما مور ما ته وی چې راشه والا ها او دلسی چې موټه کړه نو رسول سمتی چې ما اردت ان تعطيه سوال ورکه کاسي ہوتے ویننه رسول الله د کجور رسرشتي رسول سمتی اما انك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبه کچه د سړي ورنه ورکړنه یو دروغ د مې لیکل کېدو ځکه چې ته هغه سړي وی چې عمل پینې کې ندی کې دغه خلک عمره زبداو کوم زبدي شي کوم دروغ وادي د دروغ خبري او په اخر کې په یو باندې عمل نه کوي دا بس خلک ارمانونه کوي ير جدي شو شوي به جو خرج به یوم په نخ کوي الا من رحمه ربي چې هغه رښتینی مؤمني نزدک الله سبحانه وتعالى دا خبره ته وکړه چې د خلکو باندې رد شي چې کوم د جهاد طلب کو چې کله پرد شنو بیا و تختیرو منافقانو به داوی کوي د رسول الله تابعداري یره د پیغمبر د موږ په ځان قربان و خبره به پټ شو د دې خلک نن سم مشتي ګوره داوی د تابعداري کوي چې موږ په قران او حديث باندې عمل کوو او کله چې د صریح واضح قران او حديث راشي به دغه نو تختی سو کوئی زمونږ مولا او سو کوئی زمونږ مذهب او سو کوئی زمونږ ملک حالانکه داوود ټول دا چې موږ سمنو مو قران او حديث مو او چې کله عملی میدان ته راشي نه د قران او حديث سره هیڅ کار نشته کار صرف او صرف د خپل پښتنو سره دی کار د خپل مولوی سره دی او کار د خپل مذهب او د خپل امام او دغه سره دی نو به چې شو هغه داوی ندغه خلکو ته داوی غواړي چې لم تقولون ما لا تفعلون ولې خبرې کوي چې به عمل نه کوي صرف داو کار نه کوي الله سبحانه وتعالى دې صفات نه لري ساتي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لوی دې په غوسه بنز د الله د چوي تاسو خبرې چې نه کوي د الله بنز د ګره د لوی غوسه خبره چې تاسو هغه وای چې به عمل نکو الله به دې بنه غوسه کیږي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا یقینا الله محبت کوي دا کسانو سره چې جنگ کوي بلار دغه کې صفتون کې کانهم بنيان مرصوص گویا کې دوی آبادی دا مضبوطه کړی شوی د الله دې خلکو سره محبت الته مروت به شو کنه چې صحابه کرام او دي کسان نازو چې الله موږ تعامل او خلو یو داو چې الله دغه خلک خو کوم چې یقاتلون فی سبیل جهاد کې بلار د الله کې فی سبیله ټکه د دین لاندې ذکر خو لګاو فی سبیله د الله بلار کې کوم سره چې ملک د لپاره جنگي او کوم سره چې قوم او د وطن او د جبې لپاره جنگي یا څوک د پیسو د لپاره ډاکوون ته کی جنگونه کوي او یا څوک چې د خزان خو د لپاره چې خلکو جو پلانې دي شي د دې ټولو کې د یو کس jihad د الله په لار کې نه او نه د مجاهد ویل کی مجاهد هغه چې د الله د دین لپاره لګي او کله خپل ملک لپاره لګي نبی په دینیت لګي چې په دې ملک کې مسلمانانو شي په دې ملک کې خلک موږ او داس کې د خلک قرانو د خلکو دفاع کوم چې اسلام په دوی کې پاتې شي او دوی د الله بندگی پارامو کې نو د مجاهد د الله په لار کې او چې محض دا وایي چې صرف زمکه د جهاد نه الله په لار کې
کدي چې وجه زمکه لپاره ز جهاد په دې کوم چې مسلمانانو باندې امني مسلمانان دلته آبادي او دوی خپل رب بندګیو کې دا صحیح جهاد فی سبیله دوی صفت سره صفن صف تړون کې کانهم بنیان مرصوص لکه دوی چې مضبوط دیوال او آبادی پشان رسول الله چې کله صحابه کرام جهاد لاړو د ټول په صفونو کې مضبوط ودرول نه دا صفونه د مؤمنانو په جهاد کې می او دا صفونه د مؤمنانو په کوم ځای کې د په منځ کې می وره دغه صفونه چې دا رسول الله موږ ته نه دی خولي چې په منځ کې یو بلکې زیبوي او دوی به یو بل لري ولاړ انسان دې څه خپوشي چې د سپینګیره سړی ویني نه 50 شپېتو کالو او غره دا چل نوري چې سب پسنګ جوړه دا غته نه معلوم نو یو خولاړي لک بل لک مخې ته ولاړي بل لک شاته ولاړي بل په کمزې کې ولاړ او تباریان شي نو صف جوړول دا په جهاد کې می دا په منځ کې می انس بن مالک رضی الله عنه نعمان بن بشیر رضی الله عنهما هغه وی چې کله موږ ودرېدو پر زم به شاته منځله نو موږ بخپې د خپوسره وګې د وګو سره لګولې دي ته کانهم بنیان مرصوص لکه دیوال په شان به دا ټول سب دي نیری ټول نیری تاسو چې د دې کې دي سبونه چې انسان په نظر پریوزي انسان دا اول خو په تعجب کې پریوزي محبت پیدا شي د خلکو سره چې د خلک خپل رب ته څنګه باندې دب کې ولاړ او دویمه دا چې په دې سب کې یو کسو خوځي دغه ټول به خوځيږي د دومره سیده ولاړ د چې په ترتیب ولاړ او بعد جمعتونو ته جوړ شي نو ته خبروم نشته کې دا ټول چې اسی ځان له ولاړ څوک چا سره لګي څوک چا سره لګي چې الله ته چې ولاړ او ټول په یو ځای ولاړ خو دې شي نه ولاړ نو ته به حیران شي چې دا خلک مانځه ته ولاړ دي کې څه ته ولاړ نو صحیح طریقه دا دا مسله موږ تفصیلی بیان کړی د حدیثو په درس کې چې مانځه کې صف جوړول خپل خپوسه لګول او کې د ګوسه لګول دا لازم دي او په صف نه جوړول باندې انسان ګناګاری وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی علیہ السلام قوم خپلتا د موسی علیہ السلام تذکرہ الله ډیره کې په قران کې دغه وجه ده چې د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړي چې ګوره سخته پاغه باندې ډیر راغلی ده نو یو ازیدانه چې په تا باندې سخت راغلی د دین مخکې چې د آیت مبارکه خبرې وکړو یو اهمه خبره هغه تیر شو آیتونو سره تعلق ساتي یا ایها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون ای ایمان والو ولي هغه خبرې کوي چې عمل بنه کوي بعض جاهلان د دین د فائدې راو باسي چې ته په خپل یو دین په خبره عمل نشي کولای نو بل ته بیانو ولي ځکه چې الله وی هغه خبرې کوي چې عمل بنه کوي نو زبل ته داغه پوری دین نشم بیانولای چې سو پوری وي ما عمل نه کړي مونږ وای ګوره دا خبره غلطه ده خلک ټول درې قسمه اولنې قسم هغه ده چې بل ته دعوت ورکي او په خپل خبر باندې عمل کوي د ټول اوچت مسلمان دي دوی مسلمان هغه دي چې هغه بل دعوت ورکي او په خپل عمل کې کمزور دي نو ګوره په موږ باندې دوه کارونه لازم دي یو عمل کول لازم دي بل مسلمان له دعوت ورکول لازم دي د په دوه لازمو کې په یو باندې عمل کوي په خپل کمزور درې مسلمان هغه چې نه عمل شته نه دعوت شته کم یو ګناګار دی دویم کې دریم ډیر ګناګار کم یو دی دا دریم یو سړی په خپل کمزور دی دغه کمزورتیا ده او دې درسه ګناګار بلکې دې خلکو مبارک سخ وعید په حدیثونو کې راغلي چې نور له دعوت ورکي خپل په عمل نه کوي په حدیث کې درځي چې رسول الله جهنميان به یو کس ویني له غوسه په جهنم کې هغه ته خو مونږ ته د خو خبر امر نه کوو یاو وي ته مونږ غلطونه نه منه کول ویاو نو تل ته سکی هغه وته چې ما به تاسو ته سیده لار خو بخپل به عمل نه کو تاسو د ګناونه منه کولای خو بخپل به ګناونه کول نو دي خلکو لپاره سخ وعید راغله خو د هغه مسلمان نه خده چې هغه بخپل عمل نه کوي بل مسلمان تم لار نه خي دغه دا ګناونه دوه ګناونه په باندې راځم شو یو د عمل نه کولو او دویم د دعوت پر خودو دا دوه خبره به راځم شو د عوامو غلطی ده
ته پلاني ته ولې دعوت نور کې ته ولې د منځنه ته ولې دا خبر نه یاره موږ په خپل عمل نه کوو هغه ته وسوي او بیا په موږ کې دا مرز دی خاص کر زموږ په قوم کې دا شتي چې ته ول دعوت ورکو پتا کې کمزورتۍ نو ته زه مړه خپل ځان سیده کې بیا موږ ته وایي دا ګوره کمزوري خبره دا نیچ اخلاق دي مسلمان اخلاق دانی یو سړی په خپل سیګریټ سکي ته یو سیګریټ مسکا دعوت وکړه الله دې ته سره خو کې چې ته زما غم راغسته ته به جواب کیسه زمړه ته جس کی بس خبره شو هغه ته خو سیمه لارو خو وکړه په خپل اگر کا خطا دی خو ته خبره صحیح وکړه چې سیګریټ مسکه به دي کې نقصان یو سړی ته دوی ګیره پرې ده ګیره وړه کول یا خریل حرام دي په خپل وړه کوي د خپل ګناه کبیره کې اخته دي خو خبره ته صحیح وکړه چې ګیره وړه کول یا خریل د ګناه کبیره نه دا یو فائدې د غیرت سره تعلق ساتي چې ډېر اهمه ځکه چې دا خبره د عوام په زړونو کې پرته ده چې په خپل په عمل نه کوي بل ته به نه بیانې بیا او دا غلطه خبره دې کې الله د موسی عليه السلام تذکره وکړه او مې د موسی عليه السلام تذکره الله په دې ډیره کې د خپل پیغمبر لپاره تسلی ورکړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی عليه السلام خپلته یا قوم لم تؤذونني اي قوم زما ولي تنگوي ما وقد تعلمون اني رسول الله اليكم او حال دا چې پويږي تاسو چې یقینا زد الله رسول يم تاسو ته دي ځکه الله د موسی عليه السلام د خبره نه کړي چې خپل قوم ته ویلو چې قوم ما ولي تنگوي او خطه واستفته چې الله پیغمبر بني اسرائیل موسی عليه السلام ډېر تنگ کړي ډېر زیات تنگ کړي قسمه قسم د غوي مطالبه او د غوي مباحثه او د غوي غبانی چې هغه د قران ته ډک ته کته دغه مطالعه کول غواړي او هغه پیجنده غواړي چې لسه تکلیف دوی ورکړه د مثال لپاره دغه خبره واله د غواغه هغه ته سبا خبر وکړو غواله لکه دوی څنګه ولي او دا او دغه او کته او بر تنگ به کوغه د آیت د موسی عليه السلام د واقعي ګور راوړي چې قوم هغه تنگو دا هغه آیت نه بعد د خبر وکړي چې جهاد مسله نو دي کې دې ته اشاره ده چې بني اسرائیل موسی عليه السلام په دې کې تنگ کړو چې هغه سره جهاد دغه سره دغه مرګرته کې جهاد نه کو کله چې ته موسی عليه السلام چې د بیت المقدس ته ورننه وځي اول ته غړ قومونو عمالقه چې ته ولکې غړي زورور خلک موسی عليه السلام ته یې جهاد وکړ ناغو ته سوي موسی ته واسترب زی جهادونه کوي مونږ جهادونه ولني وره مونږ بلته انتظار کو فاذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعد زوی ته جهادونه کو واسترب او تاسو پوه مونږ بلته ناس انتظار وکړو نو دا قوم دي چې موسی عليه السلام تنگ کړي الله چې تاسو د خپل پیغمبر سره دي سینه کوي اجه تاسو ته کوم خبرو کې هغه منی پای کې بچون کې چنانچه ولي څنګه دا قسمه قصې ونه کوي چې پیغمبر خبر را ورسېده نستا کار به صحیح ها هغه باندې عمل کول فلما زاغوا نو هر کله چې هغه کاږي شو بظاهر کې ازاغ الله قلوبهم نو کاږي کړو الله زړونه دا وي په ظاهر کې هغه د پیغمبر د خبرو نه کاږي شو د حق نه کاږي شو الله ولا غزړونه مو کاږي کړو اثر په زړه باندې وشي والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا هدايتنا كينا فرمانتا وإذ قال عيسى ابن مريم او كلچوي عيسى زويد مريم اوس د عيسى عليه السلام تذکر الله سبحانه وتعالى کوي د چې د دې پیغمبر تذکر خو د عيسى عليه السلام په جمع شوی دا په تورات زبور او انجیل کې تذکر راغلی دا او د لوی نعمت الله یې ماته سره درکړې ده تاسو نه شکرې کوئ نزدیک د عیسی علی السلام خبر راوړه عیسی علی السلام زوی د مریم او نسبت مور د بدی کیږي چې پلاری نشتی او دا خبره ده ساتي چې د قیامت په ورځ به د هر انسان نسبت خپل پلار ته کیږي د کمزوري خبره ده چې مور ته وکي پلار ته وکي پلار معلوم دی ولې مور ته کیږي پلار معلوم دی نو نسبت باغ ته کی
بل الله سبحانه وتعالى ته ټول ارس معلوم دي نو باغ باندې څنګه پټ نه ده چیرې دا به زنا نه پیدا شي دا به دي شي دا به دي شي دا خو موت به دي کې شکیانیو چیرې کې دي چې دا پلانې دي خو الله باندې خبره پټ نه ده پټه څه ضرورت ته جمهور ته نسبت کی حدیث کې صفا الفاظ راغلي دي فلان ابن فلان پلانې د پلانی زوی قیامت پرځ به دي سی ویل کی دا به کې نشي چې پلانې د پلانې زوی نه پلانې د پلانې زوی د طریقه او په دنیا کې د ژوند ترولو دغه طریقه د چې سره ځان ذکر کې به پلار ذکر کې الا بعض د يهود نصارو ملکونه دي بعض د انګريزانو ملکونه چلته نسبت مور ته کی او په کارت کې بارسه کې د مور نوم لګي چلته اجازه ته د زنا خ کولاو نغوي چې د پلاری حقيقي پلاری پته نه لګي نو ځکه موږ نسبت مور ته کوو او د مسلمانانو خبره واضحه ده الحمدلله د دمه د فائدې لپاره د خبره ذکر کړه چې د قیامت پر ورځ به نسبت چاته کی هغه په پلار ته کی او دا خبره کمزوري چې مور ته بکی د عیسی علی السلام نسبت مور ته بدی کیږي چې پلار نشته ځکه عیسی ابن مریم ویل کی هغه سوي یا بني اسرائیل ای اولاد یعقوب علیه السلام اسرائیل لګور د یعقوب علیه السلام لقب دی ځکه بني اسرائیل کې زامن د اسرائیل اولاد د اسرائیل یعقوب علیه السلام دی انی رسول الله الیکم ز رسول د الله یمتا سوتا مصدقا لما بین یدی من التوراة تصدیق کون کې یم دا کتاب چې مخکې زمانه دی چې تورات دی دا دلیل به د حقانیت دلیل چې د پیغمبران چې راشي دوی یو بل د کتاب تصدیق کوي دروغ وته نه وي چې دا دروغ دی عیسی علیه السلام راغی نو دا خونی چې تورات د موسی علیه السلام کتاب چې راغی دروغ دی نه دغه تصدیق وکړو چې دا کتاب سره د رښتینی کتاب زمونږ پیغمبر چې راغی د آسماني کتابونو تردید وکړو نه دغه تصدیق وکړو نو عیسی علیه السلام دا خبره ګل خپل قوم ته ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد او زیر ورکون کې ما په یو رسول چې راځي به ورستو زمانہ نوم دا احمد دی دیږي د رسول سم نوم اغسته تورات زبور انجیل کې د رسول سم نوم اغسته شي احمد د رسول صلی الله علیه وسلم رسولونه په حدیثونو کې راغلي چې باقي کې د یو نوم په قران کې د احمد او بل نوم په قران کې محمد او نور د نومونه هغه په حدیثونو کې راغلي او بعض د رسول صفات دي صفات جدای او نوم جدای صفات جدای نوم جدای خو دې کې د فائدې خبره به ذکر کوم زموږ په پاکستان او افغانستان په دې ملکونو کې اکثر چې د قران چاپ کین په اوله کې اوسره ننان مې نمونه د الله او په اخر کې ننان مې نمونه چي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اې د رسول الله ننان مې نمونه شتي او کړه دا یو مسله جواب دا غي دی چې اول خدا خبره ستې چې الله موږ رسول ننان مې نمونه نه دی الله ډیر زیات نمونه دی چې موږ ته پته نشته خو حدیث کې رسول الله دا وایي چې څوک ننان مې یاد کی یو کم سل نمونه یاد کی نه دی به جنت ته ځي نو دا غي د پر بعض علما دا یو کم سل جمع کوي نو دا غي مطلب دا نه چې الله یو کم سل نمونه دی نه په حدیث کې راځي رسول سم الله ته وایي دغه دعا کې وی الله زته د ټول نمونه وسیله کوم کم چې تا خپل بندگانو ته خوري کم چې په کتابونو کې نازل کړي او استاثرت به فی علم الغیب عندك او کم نمونه چې په علم غیب کې دي چې ته به پوېږي موږ به نه پوېو مطلب چې الله نور نمونه مشته چې هغه زمونږ نه پټ دي په هغه د علم الغیب سره تعلق ساتي نو نن مې نمونه د الله صرف نن مې نه دي یو کم سل نمونه یو کم سل یا دول پکاري په منظم په کول پکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دي سویل چې دا غم یو کم سل نمونه دا غلطه خبره دی به د علما بعض علما خاص کړي صوفیو په کتابونو لیکلي نیو صوفي کتاب لیکلی باقي کې وی زر نمونه د الله دی او زر د رسول الله دی نبی لیکي هغه څنګه تنتو او زور زبردستی سره د رسول الله زر نمونه ثابتې او بعض وی چې صلی او بعض وی 200 دی او بعض وی سلويخ نمونه دا کمزوري خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم
دومره ډیر نمونه نه دي راغلي په حدیثونو کې یو څو نمونه رسول الله ذکر کړي او باقي کې یو نوم د احمد دی او بل محمد دی د رسول الله مشهور دوه نمونه محمد او احمد او دوه نمونه په دې دلالت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم همیشه د الله حمدونه او ثناګانې ویلي دي ځکه د نمونه او په دې کې دا معنی پرته ده چې خلک کوم د رسول الله صفاتونه کوي خلک د رسول الله صفاتونه کوي او رسول الله چې د الله څنګه صفات او ثناګانې ویلي دي چې چانه دی ویلي ځکه هغه احمد ویل کی او دا غوړ نمونه مولا په کار چې راکېږي او بل د فائدې خبره ته ساتي خاص کر په دې ملک کې د عربو د ملکونو کې دلته دا یو طریقه جوړه شوې ده چې چا نوم چاله نور جنغه ته محمد وای هر چا ته چې محمد وای دا د محمد نوم سپکاوي کولې ولدا محمد نوم دې ته پاتې شوی دی چې لکه د چا نوم نه معلوم ته هغه ته محمد وای عبد الله وته وای د الله بنده دا او سید د چا نوم ته معلوم څه بوته عبد الله وته وای ندی سې نه دی په کار چې د محمد اکثر هندو ته محمد وای اکثر انګريز ته محمد وای يهودي نصراني ته محمد وای د بيدوی د دینو سیدا عبد الله وای انګريز ته دی وای سیدا د انګريز کوم د الله بنده خو دې کړ دا خبره منی نه وړي دا جدا خبره خو بنده خو دې کړ د الله د بچي خلان دي د الله د بچي لان دي نه دا فائدې ځان سره یاد ساتي فلما جاءهم بالبينات وهر کله چراغ غزویتا بخکار دلیلونو باندې قالوا ويدوي هذا سحر مبين دا جادو ښکار دی ګور دغه پیغمبر چې تذکره عیسی علی السلام کړی دا الله وکړي چې دغه پیغمبر راغی ښکار دلیل رالو دی اهل کتاب انکار وکړه حالکه دغه اهل کتابونو کې تذکره ده الله بغو بدرت کې ذکر دا خبر وکړه القرآن په بل ځای کې الله وی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به کله چې راغی دوی ته هغه پیغمبر چې دوی پیژندو دغه نه انکار وکړو او دی اهل کتابو د رسول سم دومره پیژندو چې دومره دغه نه پیژندو د عربو ځکه چې دوی سره کتابونه واسماني پای کې د رسول تذکره دوی ته خمالو بلکې دا وتم پتا و وي زموږ په کتابونو کې دا شتی چې پیغمبر به راځي په آخر زمانه کې او داغه د پیدایي زیبه مکه او داغه د هجرت زیبه مدینه د ټول تفصیل هغه ته معلوم خو چې کله د پته ولې چې پیغمبر خو په عربو کې پیدا شو نو به داغه سره تعصب شروع کوغه حق ولا الله دې څنګه خبره چې کله پیغمبر راغی ښکار دلایل سره دوی د جادو دي ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب او سوق دی لوی ظالم دا غچانا چې جوړي په الله باندې دروغ دغه غټ ظالم سوق شتي چې سره په الله باندې دروغ جوړي یعنی د الله د لپاره بچي ثابتای الله باندې دروغ جوړولې د الله سره شریکان جوړي پلانې د الله برخدار دي هغه سره عیسی ده هغه سره شریک دي د دروغ جوړولې په الله باندې دغه شان دي چې ویل چې الله پیغمبر نه دی را لېګلې دروغ جوړولې الله کتاب نه نازل کړي د دروغ جوړولې قیامت به نه راځي د په الله باندې دروغ جوړولې الله چې دنه غټ ظالم سوکشتي وهو يدعى الى الاسلام او دې رب لکیږي اسلام ته والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نکي ظالمان ته يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم غواړي دوی چې مړکی رڼا د الله په خپل خلو باندې دې کله واجب حقیقت بیانې د دین بعد کوم سره چې نه يهود او نصارا خلک دي نه خیر مشرکین اندوان دومره سخت نه دي نظام چې دې سړي با ولياذ بالله د الله په خبره به شکینه الله وی يريدون ليطفئوا نور الله او کوشش دا کوي چې د الله د دین د رڼا سکی دا ختمه کی دا دغه کوشش ته همیشه دغه کوشش ته چې الله د دین د رڼا ختمه کی دغه لپاره قسم حربي استعمالي او استعمال کړي دي او لګیا دي په مستقبل کې به استعمالي دغه کوشش خطرناک چالونه جوړ کړي د مسلمانانو تباہ کولو لپاره دوی د دین نه راړولو لپاره پغې کې یو مثال دوا په مسلمانانو کې نشه عامه کړه
ولی ځکه چې یو قوم چې نه خرابېږي نو دی په نشه باندې خرابوه نه د هغوی د یهودو نصاراو او د دې مشرکانو سوچ دی چې کله تاسو په مسلمانانو کې او د دوی ځوانان په نشو راواړوئ نو بیا د دوی ځوانان ګوره د دین او د جهاد بیا به د هېڅ هم نه سبحان الله همدغه شان ده چې کله یو ځوان په نشو تماشو کې مصروفه شي او دی په چرسو هیرونو پوډرو په سیګریټو کې شي دی به تعالی د دین دپاره څه توره ووایي او څه به وکړي دغه واضحه خبره ته اوس دا کوم ځای کې نشه یي زموږ په معاشرو کې ډېر دي که لږ دي ډېر دي دومره دي چې تپوس یې مه کوه ادیرو کې پراته د پلونو لاندې پراته مارکیټونو کې پراته په لارو کوڅو کې پراته ته ورشي دوی ته د دین مسله ده راځي ما سره مرسته وکړي ویل کېږه مړه ته دین غم راغسته وایي چې موږ چې د چرس هیروین پیدا کړو ته دین غم راغسته ته د هغوی یو کامیابه حربه وه چې په مسلمانانو کې نشه څه کړه د عامه کړه دویم هغوی په دې مسلمانانو کې فحاشي عامه کړه او د دې سره قوم تباہ و برباد شي کوم قوم ته چې فحاشي د نشوه نه دغه قوم څه شي د تباہ و برباد شي نو وګوره زمونږ معاشرې ته زمونږ د موبایل کې موږ ته د جنکو تصویرونه راولېږل ښه نږدې پوخا د جنۍ تصویر ته کته دی یو غټ کار پوخا چا به کته هم نه شو خو بالفرض د چا به داسې ډېر بېدینه به و نو هغه به هم چې ته یو ډېر لرې ځي ته تو او هلته به بیا په څه طریقه باندې ملګرو ته ووایي او هغو به بیا سړي تصویر والعیاذ بالله پیدا کړو چې هغه به د یو زنانه تصویر اوس په موبایل کې پروت دی روایله اوس زموږ سره په جیبونو کې د موبایل پرتي روایله اوس په دنیا جنکو تصویران راوړي الله اکبر زه دې سوچ کې پرېوتی یم والله العظیم د کعبې پر رب د قسم خورم چې موږ غالبا خلکو ته ګوره جنکو ته کته پردو جنکو ته کته د ګناه نه ښکاري ګوره سړی ماته وایي چې شیخ صاحب تا دومره کعبې پر رب کې قسم وخورې تا ته موږ داسې کمزوري ښکاري چې موږ دا ګناهونه کوو زه درته خبره کوم په دلیل کوم موږ کې غالبا ملګري فیسبوک ګوري که نه ګوري که نه ګوري زه به غلط یم نو تاسو غلي یې د یوټیوب او د ګن بلا ټول ګوري که نه ګوري په دې کې څه جنکو تصویران نه راځي صفا سوتره د فیسبوک والا دا پروګرام جوړ کړی جنۍ تصویرو پکې نه راځي عامې پوخا چې کله دینداري سه عام وه که نه چې جنۍ به چا ولید نه هغه به داسې رنګ تک زیړ شو چې په بل طرف په لار بدله کړه لکه جنۍ را روانه په دې طرف زه په هغه طرف لاړ شم اوس دغه شان داسې دي چې ګوري دا جنۍ تصویر راغی دا د بلې جنۍ راغی دغه پلانې د پلانې هېڅ نه زړه رپي نه لاس رپي نه دا سوچ راځي چې ما یو جنۍ ته وکتو هېڅ پروا یې نشته دا برکت دی د انټرنیټ دا برکت دی د فیسبوک دا برکت دی د یوټیوب ځکه موږ چغې وو زموږ اواز بوغ شو چې چاته د دې ضرورت نه وي مې استعمالوئ چې چاته د دې ضرورت نه وي مې استعمالوئ خو نه دې قرآن سره د دې قرآن څوک دومره قرات نه کوي دومره تلاوت نه کوي څومره چې فیسبوک یې ګوري او زه دا نه غواړم هسې لکه د انسان حقیقت راښکاري چې خلکو مخکې یعنې که زه یو کس پاس او اوس به دې تپوس کړو د الله په کور کې چې تا نن فیسبوک څومره کتلی دی او تا نن قرآن څومره کتلی اوس به زه معلومات شروع کړم بیا تاسو ګورئ چې څومره عجایبات ته راښکاره کړي چې ته ماته ووایه تا نن په واټساپ کې او په انټرنیټ کې څو میسیجې کتلی دي څومره ګنټې ناست وې څومره منټه ناست وې بیا د هغې نه بعد راشه قرآن دې څومره ویلی نن تا قرآن څومره ویلی نو زه یم چې دا خبره زه بدګماني نه کوم دا زه حقیقت بیانوم ګورې زه بدګماني نه کوم یو سړی به ته مونږ باندې بدګماني ما ته معلوم دي د خلک نه زه د خپلو پښتنو د حالاتو نه ښه خبر یم چې دوی څه حال دی د فیسبوک او د یوټیوب او دې شینو سره نوم ولا لیکل نه ورځي او په دې شینو کې به دغه کولاو کړی او لګیا وي ګوتې به کوي ما له به څوک ګارنټي راکړي چې دې کې به د جنۍ تصویر راشي دی به ورته نه ګوري ما له به تاسو کې څوک ګارنټي راکړي څوک به ما له ګارنټي راکړي چې دی به یوازې په کمره کې ناشي یوازې تکه توره تیاره وي او یو ویډیو به راشي په هغې کې به جنۍ او په هغې کې به هلک او هغه به فحش ویډیو وي دی به دې ویډیو نه دغه شان واوړي ما له به دا ګارنټي څوک راکړي چې موږ چې راوایو چې دې موبایلو کې پایده نشته پریږدئ هر سړي راغستی
او چې وو دا قران روالي په دې کې پیدا ده سوګل لاس نه وړي د المارین ډکی پرتی دوړي په قران پرتی ا موبایل زمونږ په ورځ کې پته چې 100 پیری موږ د جیب نه وبس وګورو ته امت چې دې ستره ورشي کړ خبره ما دا کوله چې کافرانو هر قسمه ممکن کوشش کړي د مسلمانانو د خرابولو لپاره د دین درنه ختمولو لپاره خو الله سوي والله متم نوري ولو كره الكافرون او الله پورا کون کې درنا خپل لره اگر که کافرانی بدګنی د پورا کی کدوې بدګنی کدوې د غم نمري او کدا زړه ټک کوي چوي خدای رڼا به رس په دې حالاتو کې مقصد مخکې چې دومره خطرناک حالات موږ له جوړ کړي په دې حالاتو کې الحمدلله دین رڼا خپل تیزی سره روانه بلکې تاسو له زیره درکمه خوشحالي خبر په دې ورځو کې چې اسلام څومره په تیزی روان دي نو دومره د مخکې ورځو کې نو کوم کې موبایل نه هغه خو د موبایل او انټرنیټ دې په روزي موږ خراب کی کنه الله اکبر هغه دین عام شو څنګه زبرتانیه ته نشم تله زبرتانیه ته نشم تله ز ایران ته نشم تله ز ایټالیا ته نشم تله ز امریکا ته نشم تله د زمانه بیانونه تل خلک اوري په انټرنیټ باندې په یوټیوب باندې او په دې شینو باندې هلکه خو دروي سي دي په چې دین به ختم کو الله سبحانه وتعالى هغه ذریعہ سره چې هغه دین مخې ته بوته والله متم نور الله بدرنا پورا کوي او الله دې دین د حفاظت ذمہواری بخپل غستې ده نه ذکر دین دي سره کوم ته پرې خو دې ګوره سال به کوم ته پرې خو دې چې ته د قران حفاظت کې کړې به موته او زمونږ دا حل چې دې حدیث حفاظت ذمہواری موږ لا کې تاسو وکوي موږ وسکړې دا الحمدلله د الله شکر او حمدونه او ثناګانې چې موږ څومره کمی دي چې هغه د دین د حفاظت ذمہواری بخپل غستې ده هغه حفاظت کوي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق خاص الله غزاد دے چرا لګلې دے رسول خپل په هدایت او بدین حق سره ليظهره على الدين كله دې د پاره چې غالب کی په دینونو ټولو باندې غالب دین چې دغه اسلام دی د حجت او د دلیل په نسبت سره کم دین غالب دی هغه د اسلام غالب دی او سبحان الله ټول کفر یو ملت د اسلام په مقابله کې دا ټول ګره یو کیږي د اسلام په مقابله کې دا دلیل په حقانیت د دین کبل بر دوی دا دین حق نه ګڼلې او دا حق نه نو دی به په خپل کوم جنگونه کوله موږ سره هم جنگونه کوله خو نه زموږ په خلاف ګره ټول یو دي ولو كره المشركون اگر که مشرکانی بدګنی مشرکان او کافرانو بدګنی غل دین الله ویلا ورسی هر ګټه د دنیا هر ګټه بدارسي او هر ځای ته بدارنه شي يا أيها الذين آمنوا أيمان ولو هل أدلكم على تجارة أيو خمتا ستا يو تجارة نقول الله يخا الله يتوسع تجارته يعني مؤمن بدير بشوق كيشي بجذبه كيشي الله تاسو بالتجارت خير من بوجنا وخير كم تجارت خدا خبر ګورځي دنیا پرستو هغه نه کوم هغه غزان له تجارتونه دی هغه ته کوي تاجر وي تجارت د خیم به د خبر ډیر خوږي خو چې الله وی الذين امنوا هل ادلكم على تجاره یو تجارت ته خیر خا دي تجارت کې غټه فائدہ څه ده تنجيكم من عذاب اليم بچ کی وتا سو د دردناک عذابنا دا غټ صفت غټه فائدہ ده بدی خ تجارت سره تؤمنون بالله ورسوله ایمان براوړی تاسو په الله او رسول دا غبانی وتجاهدون في سبيل الله او جهاد بکوي بلارد الله کې باموالکم وانفسکم ومالونو خپلو بنفسونو خپلو باندې د تجارت الله او الله رسول باندې مضبوط ایمان او دغه بلار کې
جهاد کول. او جهاد صرف په بدن نه بلکې جهاد په مال او په بدن. کله کله په جهاد کې بدن ته دومره ضرورت نه لکه څومره چې مال ته ضرورت دی. نو مسلمانان په شریکه به جهاد کوي، نو څوک به کې بدن استعمالي، څوک به مال استعمالي، څوک به قلم استعمالي، څوک به جبه استعمالي. دا اقسام دي کنه د جهاد. جهاد خو یوازې په بدن نه لري چې ته میدان جهاد تور کوزي جنگ وکې. صحیح دی چې دا د جهاد یو غټه درجه ده، خو جهاد په مال باندې دی لکه دي چې الله وایي، او جهاد په قلم هم دی چې تر دې کافرانو د دې منافقانو د دې شبهات رد وکړي. جهاد په جبم دی چې ته حق بیان کې عوامو ته او د خلکو ته دوی کوشش وکړي چې دوی د حق ته راوړي. ذالکم خیر لکم دا غرد استاسو د پاره ان کنتم تعلمون کتا سبویږي. الله دې تجارت استاسو لپاره غره ګور الله یې غره هغه پارسه باندې عالم دې زموږ په ټولو په دې خبره باندې زموږ ایمان دی چې هغه پارسه باندې عالم دې خپو نه غوي وې د تجارت استاسو لپاره ډېر غره. خلا به موږ سره کوي یغفر لكم ذنوبكم بخیبتا ستا گناہون استاسو ويدخلكم جنات او داخل بکی تاسو لرا جنتون تا تجری من تحتها الانهار چی بیگی بلندی داغین ولی ومساکن طیبا او کورون دوسیدو مزدار فی جنات عدن وجنتون دامیشوالی کی خسته خسته کورونا وبيجي بدلان ولي باغنا في جنات عدن. عدن وسرمو يا جنت جامع شبه باتكي ختمي دون كنه. ذلك الفوز العظيم دا كاميابي لو يكاميابي دا صرف دا نا بل نعمت واخرى تحبونها او دربكي بل نعمت چتاسو خوخوي غيلرا. الله يستاذ بل نعمت خو دغه دلم درکوم نعمت عادي داری کوونی ويستاذ یو بل نعمت خو وخت یو شوق پیدا استاذ لك چې الله دا کم نعمت ته نصر من الله وفتح قريب مدد طرف د الله نه او نږدې فتح. الله یې دا بدلم درکو خو په دې شرط چې دغه تجارت وکي ان تنصر الله ينصركم. تاسو الله دین مرستو کې الله تاسو مرستو کې. او چې سړی چې دیږي خو الله دا مونږ ته وی چې نعمتونه بدر کوم نه دي مخکینیات کې چې کومه خو د آخرت سره تعلق ساتي. د دنیا نعمت ده نصر من الله وفتح قریب د الله مرسته او نږدې فتح مسلمانانو ته. ولې دا نصرت ناراضي ولې دا فتح ناراضي مرز په من کې نه. الله خو خپل لوز خلاف ورزي نه کوي کنه خپل وعده خو غنه ماتي نه چې دا کار ونه شو به موت خپل ځان ته وګورو چې موږ کې کمې ده موږ د نعمت حقدار نه موږ به تجارت صحیح نه کړي موږ په تجارت کې به کمې. وبشر المؤمنين او زير ورك مؤمنان تا يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله ایمان والو شی مدد کون کی د دین د الله. سورہ کوله نصیحت سورۃ په اخر کې الله مت نصیحت کوي د الله د دین مدد کون کی ځان نه جوړ کی. ګوره د الله دین موږ ته ګوره ضرورت نه لري خبره سره یاد ساتي. ګوره موږ ضرورت لرو د الله دین ته. د دین خو الله وی کنه والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. دا دین بزی مخیتا که مشرکان بدګنی که کافران بدګنی. دا خبر زما پتا نه او پمو پتا نه ولاړه کله پلانې په کې دین به مخې ته ځو کله پلانې او دین به بیانول کی کله پلانې او مسلمانانو کامیابی نه 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 دی دین پورې موږ په دین ختیو چې موږ سره مخې ته لاړ شو او موږ هم کامیاب شو. دې لپاره موږ لګیږو دې څنګه چې دین په موږ پورې خطر کې موږ کامیاب شو دین به کامیاب او کوم بیزت شو دین او بیزت کې نه نه نه. دا بس خلک ویني سبب اسلام نه نه اسلام مو نه سبب مسلمانان کمزوري. اسلام خو اسلام دی
خو مونږ کې کمزورتیا رااله کله چې مونږ قران او حدیث باندې عمل پرې خو دو منهج زمونږه منهج نه دی کم چې د صحابه کرامو کله چې زمونږ رابطه الله سبحانه وتعالى سره کمزوري شو چې رابطه الله سبحانه وتعالى سره کمزوري شو نبی به زمونږ دغه حل نه الله دین خو غالب دی او زورور دی خو مونږ له پکار چې دین سره ځان وتړو نو مونږ هم غالب شو او مونږ هم زورور شو الله وی چې شی مدد کوونکی د دین د الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين لکه چې ویلو عیسی زوی د مریم مخلص ملګرو ته حواری مخلص ملګری ته وای نو د عیسی علی السلام سره بعض ملګری مخلص ملګری نو لکه څنګه چې عیسی علی السلام د خپل مخلص ملګرو ته دا خبره کړې سې ته ویلو من انصاری الی الله سوق دې ما سره مدد کوونکې د بار د نږدې کېدو الله ته عیسی علی السلام ها سوق په ما سره مرستو کی چې الله ته نږدې شي قال الحواريون نحن انصار الله وی مخلص ملګرو منګه مدد کوونکې د دین د الله یو مخلص ملګرو هر سړی دانی شي هر سړی دا خبره نشي کولای چې په خپل باندې ټولو خو د عمل په وخت کې به دې باندې عمل هغه مخلص خلق کوي ذکر الله سوي فآمنت طائفة من بني إسرائيل نو ایمان راوړو یوې ډلې د بني اسرائیلونه چا ایمان راوړو په عیسی علیه السلام نصاراو وكفرت طائفة او کفر کو بلې ډلې بني اسرائیل کې کومه ډله چې کفر کړي يهوديان نصاراو ایمان راوړو او يهوديان شرک کو کفر وکړو بیا په نصاراو کې چې خلک په فرقو کې تقسیم شو نو چاوي چې عیسی علی السلام ولې بالله د الله زوی چاوي چې مریم عیسی علی السلام مور چې نو د الہ ده د دې په بندګۍ کې چاوي د يهودو په شان چې ولې بالله د عیسی علی السلام مور زناکار او چاوي د يهودو په شان چې موږ وجلې او کوم چې به حق پرس او مخلص ملګریو نغو د وی عیسی علی السلام د الله بنده او رسول له او الله برا اسمانونو ته خېجولې حدیث کې راځي یو روایت کې راځي د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه وی رسول الله سم چې کله مکه کې دعوت کو په اولنی ورځ کې نو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف رسول الله د دعوت خاص کر د حج په موسم کې ډیر چلو حج خو مخکې وکنه رسول الله نبوت نه مخکې حج نو به چې رسول الله پیغمبر شو نو حج لازم نه دی خو خلک چې د حج خو کوي راځي اگر که حج لازم شي په مسلمانانو باندې هغه په مدینه کې لري خدا عرب د مشرکان براتلو د لورونه حجونو نو بای کې رسول الله خپل دعوت پیش کاو او دی خیمو ته ورته یو ازي کس نو دي کوي چې کان يعرض نفسه على الناس بالموقف رسول الله بده خلکو به ورته او دا به وتی هل من رجل يحملني الى قومه پتاسو کې څوک دي سړی شتي خپل قوم ته میزان سره بوزي چې خپل قوم ته میزان سره بوزي خپل علاقه ته بوزي فإن قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي ځکه چې قریش زمونه کړي مې ته قرآن نه بیانې الله اکبر په دې کې سره الله ملاقات دغه ازمرو کو جګه مدینی انصار رسول الله سو غو یا رسول الله مونږ یو کړه ځان به قربان کو زمون په مال کې چې سپکاري خذ من اموالنا ما شئت یا رسول الله کم مال چې بکاري غواله ودع ما شئت او کم چې نه بکاره غفریا زمونږ کورونه زمونږ خزي زمونږ بچي زمونږ زمکه زمونږ هر څه به ته قربان دي که قریش ته من کړي د قران بیانولونه زمونږ سره بیان کړه که قریش ته من کړي د دعوت نه موږ سره ولته بیان کی موږ سره ولاړیو کنه کسته جنگ را دی نو یا رسول الله لکه څنګه چې بدر په موقع باندې و یا رسول الله موږ هغه خلک نیو کوم چې موسی علی السلام سره چې موسی ته او ستاره په jihad کین نه موږ واستانه مخ کې جو میدان ته وکوزي الله دې قوم ورکو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم نو مضبوط کړل منګه کسان چې ایمان راوړو په دشمنانو دا غوي باندې فاصبحوا ظاهرين نو ګرځیدو غوي غالبا کوم خلک غالب وګرځیدو حق والے چې کوم چې صحیح ایمان په عیسی علیه السلام راوړو غالب وګرځي دا غینه بعد بیا کوم خلک چې پر رسول باندې ایمان راوړو په حق دین باندې هغه به غالب وي ان شاء الله د قیامت پورې قیامت پورې به غالب وي حدیث چې زموږ د سورۃ اختتام ته ورسېدو دا درس الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کول